د سټیو جابز د بریالیتوب شپږ رازونه. د ټکنالوژۍ او ډیجیټلي نړۍ متفکر مغز هغه څوک چې د ستونزو له دریابه راپورته شو او اوس په ټوله نړۍ کې دروند او ښه نوم لري. هغه په ماشومتوب کې ډېرو ستونزو سره مخ و او وروسته له شپږو میاشتو له پوهنتون څخه وویستل شو. دا نو هغه وختونه وو چې نوموړي په ډېرې سختۍ سره د خپلې ورځنۍ ډوډۍ لګښت پیدا کوه. خو هغه وروسته له ډېرې مبارزې بریالی شو او په دې وتوانېده چې په ډیجیټلي نړۍ کې ستر بدلون رامنځته کړي او د یو لوی شرکت بنسټ کیږدي. هو، دا بل څوک نه، دا سټیو جابز دی، د ایپل شرکت بنسټ ایښودونکی او مالک، هغه څوک چې اوس یې په ټوله نړۍ کې خلک پیژني او د زحمتونو احسانمن یې دي. په دې ویډیو کې به د سټیو جابز د بریالیتوب شپږ رازونه له تاسو سره شریک کړو. لومړی، متفاوته واوسئ او متفاوت فکر وکړئ. په دې برخه کې د سټیو جابز وړاندیز دا دی چې باید متفاوته واوسو او له نورو مو توپیر معلوم او څرګند وي. دویم، راتلونکي ته هیلهمن اوسئ او اوږدمهاله لید ولرئ. سټیو جابز وایي تاسې باید د سوداګرۍ او کاروبار په پیل کې د درآمد یا عاید تمه ونه لرئ او د دې پر ځای هڅه وکړئ چې خلکو ته خپل مسلکیتوب، رښتینولي او اعتماد ثابت کړئ. هغه په دې باور دی چې د لنډمهالي فکر پر ځای باید اوږدمهاله فکر ته مو پاملرنه جدي کړئ. دریم، له هغه کاره چې خوند اخلئ ویې کړئ. جابز وایي مخکې له دې چې یو کار، تحصیلي څانګه او مسلک وټاکئ نو هرومرو باید خپل علایق، مینه او ذوق په پام کې ونیسئ. هغه ټینګار کوي چې باید په خپله خوښه تحصیلي څانګه، مسلک او کار انتخاب کړئ او خپل مسلک سره باید د زړه له تله مینه ولرئ. څلورم، تل د نویو معلوماتو په لټه کې واوسئ. د جابز په نظر تل په دې خاورینه نړۍ کې د زده کړې لپاره نوي څه شته. د بیلګې په توګه حتی تاسې کولی شئ چې د پیرودونکو د خبرو اترو څخه هم نوي څه زده کړئ. مطلب دا چې د هغوی له خبرو د خپلې سوداګرۍ د رونق او تنوع لپاره ډېر څه زده کولی شئ. نوي، کره او تازه معلومات مو له سیالانو څخه مخکې کولی شي. پنځم، د سوداګرۍ روحیه باید ولرئ. د سټیو جابز په باور باید تل د سوداګرۍ په نړۍ کې د نویو او لویو نظریو او آیډیو په لټه کې واوسئ. هغه آیډیې چې د تحقق او لاسته راوړلو وړ وي. د تجارت په نړۍ کې معمولا لومړنی ګام اخیستل خورا سخت او دروند وي، نو په دې برخه کې شجاعت اړین دی. شپږم، خپله وروستۍ هڅه مو وکړئ. جابز وایي د سوداګرۍ او تجارت په نړۍ کې باید د خپل کار د ښه والي لپاره خپله وروستۍ هڅه وکړئ. دا چې په کوم شغل یا مسلک کې بوخت یاست مهمه نه ده، بلکې مهمه دا ده چې په خپل ټاکلي مسلک کې بریالي واوسئ او د راتلونکو بریالیتوبونو ته مو هم لاره هواره کړای شي. مننه چې موږ څارئ. زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایبول مو هیر نشي.